دا ځل د بلخ او واخان څخه د پرمختګ دوه مهم خبرونه اعلان شول. دا چې څه دي نور را سره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د جهان نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم. د ټولګټو چارو وزارت وایي چې د واخان دهلیز د افغانستان لپاره یو له مهمو اقتصادي پروژو څخه دی او هڅه کوي چې د دې سړک چارې په نړیوال سټنډرډ برابرې تنظیم کړي. دوی زیاتوي چې د دې مسیر تخنیکی ارزیابي د روان کال تر پایه بشپړ شي او په راتلونکي کال کې به د دې مسیر اساسي چارې پراختیا پیدا کړي. د خصوصي سکتور غړي وایي چې د چین افغانستان له لویو اقتصادي شریکانو څخه دی چې د دواړو هیوادونو د کلنۍ راکړې ورکړې حجم یې له 1 میلیارډ او 100 میلیونه ډالرو څخه اوړي. په بل خبر کې راځي چې په بلخ ولایت کې د 90 میلیون افغانیو په لګښت د مصنوعي پنبې د تولید او پروسس یوه کارخونه جوړ او فعالیت پیل کړ. د بلخ ولایتي مسؤلین وایي چې دغه کارخونه په 40 ساعتو کې د 15 ټنه پنبې د تولید وړتیا لري چې پکې اوس مهال 100 کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. ښه وخت ښې شیبې.